बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तانو د تاریخ په اوږدو کې زموږ په پاکه خاوره ډیری داسې ستر شخصیتونه او عظیم رهبران تیر شوي دي. د داسې امپراتور بنسټ ایښودونکي چې په پاچاهۍ کې به یې د نړۍ هر یو مسلمان په امن او سوکالۍ ژوند کوو. قدرمنو، نن له تاسو سره د اسلامي نړۍ ستر اتل او د افغانستان ملي قهرمان، لوی ویاړ او امپراتور احمد شاه ابدالي رحمت شاه بابا په 1922 میلادي کال په هرات کې وزیږېده. مور یې په هټه الکوزۍ او زرغونه نومیدله چې ډیره میړه مهې میرمن وه، او پلار یې زمان خان نومیده چې د احمد خان د زیږون څخه مخکې مړ شو. کله چې د احمد خان د پلار سیال محمد خان د هرات د حکمران په توګه مقرر شو، مور یې دې ته اړ شوه چې فراه ته کډه وکړي. بیا په 1944 میلادي کال کې احمد خان د خپل ورور ذوالفقار خان سره د فراه څخه کندهار ته راغلل، او دا وخت په کندهار کې د میرویس خان نیکه زوی شاه حسین هوتک پاچا و، او هغه د پخوانیو بدمرغیو رقابتونو په سبب احمد خان او ذوالفقار خان دواړه بندیان کړل. کله چې نادر افشار په کندهار حمله وکړه، شاه حسین هوتک ته یې ماته ورکړه او کندهار یې ونیو. نادر شاه چې کله بندیان خلاصول، نو د 22 کلن احمد شاه سره یې ولیدل او له شخصیت یې ډیر اغیزمن شو، او هغه مهال یې احمد خان د خپل نوکریوال ضابط په حیث له ځان سره وساته. څه مودې وروسته نادر شاه پر هند حمله وکړه او ډیلي فتح کړه، او هلته یې خپل حکومت قایم کړ. په دې وخت کې چې نادر شاه د هند او بخارا او خوارزم په جګړو کې د پښتنو میړانه لیدلې وه، نو د دې لپاره چې پښتنو ته خپله خاصه پاملرنه وښایي، نو احمد خان یې د خپل منصبدار په توګه سویل هندوستان ته ولېږه. په دې وخت کې یوه جالبه پیښه رامنځته شوه. د مغل امپراتور پخوانی وزیر اعظم نظام الملک آصف جاه چې د خپلې عقلمندۍ او هوښیارۍ له کبله ډیر مشهور و، هغه یوه ورځ احمد خان ولیده او د لیدلو سره یې غږ کړ چې دا ځوان به یوه ورځ خامخا پاچا کیږي. دا وړاندینه د نادرشاه جاسوسانو ته هم ورسېدله. بالاخره نادرشاه هم له دې خبر شو. هغه سم د لاس احمد خان ډیلي ته راوغوښت. کله چې احمد خان د نادرشاه حضور ته راغی، نو نادرشاه خپل خنجر راواخیست او د احمد خان د غوږ په څوکه یو زخم جوړ کړ. کله چې احمد خان ترې د دې په اړه پوښتنه وکړه، نو نادرشاه ورته په ځواب کې ویل، کله چې ته پاچا شوې، نو دا ټاپ به تا ته زما یاد درولي. یوازې دا هم نه، بلکې نادرشاه احمد خان سره د دې ژمنه هم وکړه چې هغه به د پاچا کېدو وروسته د نادرشاه اولاد سره ښه چلند کوي. احمد خان ورسره دا وعده وکړه او تر مرګه پورې په دې ژمنه ټینګ و. کله چې په 1920 میلادي کال کې نادرشاه د نامعلومو ایرانی منصبانو لخوا ووژل شو، احمد خان ته د دې خبر ورسید، او هغه په میړانه د افغان ځواک دفاع وکړه او د هغو سره مخ په کندهار روان شو. هغه زمانه کې کندهار د افغانستان بین الاقوامي مرکز شمیرل کېده. نور محمد خان علیزی چې د نادر افشار په فوج کې د احمد خان مرستیال و، کندهار ته راورسید او د غلجیانو، ازبک، ابدالي، هزاره، بلوچ او تاجکانو ته یې د جرګې تشکیلولو وړاندیز وکړ. په 1920 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د شیر سرخ رحمت الله علیه په زیارت کې لوی جرګه جوړه شوه. هر قبایلي برخوال مشر غوښته چې پاچا شي. هغوی به ودرېدل او د خپل قوم د اهمیت او د دې مقام لپاره د ځان د کفایت په هکله به په ساعتونو غږېدل، خو له بل څخه به یې ملاتړ نه کوه. احمد شاه په دې غونډه کې یوازینی استازی و چې نه به غږېده، خو د هرې ورځې په جرګه کې برخه لرله. د همدې سیالیو او اختلافاتو علت دا و چې دغې جرګې 9 ورځې دوام وکړ، چې بالاخره پر 9مه ورځ د زیاتو بحثونو څخه وروسته یو فقیر چې صابر شاه نومیده، یو نیک او د کرامت خاوند و، راوچت شو او ویل، ولې تاسو دومره اوږدې خبرې کوئ؟ الله جل جلاله په تاسو کې احمد خان پاچا ټاکلی دی چې تر تاسې هر یوه ډیره با تجربه او له ټولو افغانیو کورنیو څخه شریف ترین انسان دی. د غنمو وږی د احمد خان په پګړۍ کې وټومبه او ویل، دا ستا جوغه ده او ته د دوران پاچا یې. هغه و چې د صابر شاه رحمت الله علیه انتخاب د ټولو احمد خان د تاریخ په اوږدو کې احمد شاه ابدالي یا احمد شاه درانی په نوم یاد شو، او د پښتنو د پاچاهۍ پر تخت کې ناست او د افغانستان په پاچا په حیث اعلان او وپیژندل شو. په 1920 میلادي کال کې چې احمد شاه بابا پاچا شو، همداراز د خپلې پاچاهۍ په لومړۍ ورځو کې د اداري چارو د سمون او چلن په عرض په خپل نامه سکه ووهله، او هم یې ځان ته یو مهر وکینه
چې په طاوسي شکل ګردې او سراحي د غاړې غوندې اوږد و او دا عبارت پرې کیندل شوی و: احکم الله یا فتح احمدشاه دور دورانی. د احمدشاه بابا د افغانستان له خلکو څخه لومړنۍ یوه غوښتنه دا وه چې قبیلوي اختلاف پرېږدي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي وحدت تامین لپاره سره یو موټی شي. په همدې ترتیب د قبایلو نمایندګانو لخوا د احمدشاه بابا دغه غوښتنه ومنل شوه او همدغه ملي یووالی د احمدشاه بابا د بریالیتوب سبب وګرځېده. احمدشاه بابا په سیاسي لحاظ د افغانستان د خاورې ټولې مختلفې ټوټې د یو خپلواک هیواد په څیر بیا د نړۍ د نورو ژوندیو هیوادونو په لړ کې ودرولې. تر لومړنیو کارونو وروسته په 1948 میلادي کال کې له کندهار څخه حرکت وکړ او د خپلو فوځونو سره د غزني پر لور روان شو او هغه سیمه یې ونیوله او بیا کابل، پیښور او اټکه پورې سیمې ونیولې. کله چې دا سیمې ونیولې، بیا چې پر هر ځای کې پښتانه قبایل اوسېدل، هغه ټولې سیمې یې په خپل حکومت کې شاملې کړې. په پښتنو کې احمدشاه بابا لومړنی سړی و چې ټول قام یې د عزیزولۍ په رنګ کې متحد او متفق کړ. د پیښور او اټک له نیولو وروسته یې د پیښور د سیمو ډیر پښتانه یې له ځان سره یوځای کړل او پر هند د حملې کولو تیاری ونیو. د لاور پر لور روان شو. احمدشاه بابا په 10 د جنوري راوي له سینده واوښته او شالامار باغ کې دېره شو. د جنوري په 11 نیټه د پښتنو او مغولو ترمنځ جنگ وشو چې مغولو ماتې وخوړه او په دې جنگ کې احمدشاه بابا ته مال او دولت، توپونه، اسونه، فیلان او اوښان په لاس ورغلل. دغه شان د هغه فوځي طاقت نور هم زیات شو. له دې وروسته مغولو په سرهند کې خپل جنگي مرکز جوړ کړ او ټوله اسلحه یې سرهند ته راجمع کړه. 1000 تنه سواره او پیاده د کلا ساتنې لپاره یې پرېښودل او په خپله مغل د ستلج نه لودیاني د ګودر پر ځای د ماچیواړي په لار پورې وتل او ګودر یې خوشې پرېښود. احمدشاه بابا خپل فوج د یو ځای څخه بل ځای ته بدلو را په ګودر ورپورې وته او د سرهند په کلا یې حمله وکړه. کله چې د دې خبر د مغولو لښکر ته ورسید، پر هغې یو خیبت پیدا کړ. احمدشاه بابا په خپله د خپل فوج کمان اخیسته او د مغولو سره مقابله کوله. بالاخره احمدشاه بابا په جګړه کې بریالی شو. مغل بیا ډیلي ته روان شول. د ډیلي شهنشاه میرمنو د پنجاب والی مقرر کړ او احمدشاه بابا خپل هیواد ته راستون شو. په راستنېدو کې احمدشاه بابا ډیری غازی خان، ډیری اسماعیل خان، شکاپور او ملتان په سیمو کې خپل حاکمان مقرر کړل. په ژمي کې کندهار ته راورسید. په 1950 میلادي کال په پسرلي کې احمدشاه بابا خپل فوځونه په نیشاپور باندې وړاندې کړل او د ښار محاصره شروع کړه. د نیشاپور په مقام باندې د دیوالونو ویشتلو لپاره یو لوی توپ جوړ کړو چې هغې به د کابل په وزن 12.5 منه ګولۍ غورځوله. عباس قلي خان چې د نیشاپور په کلا کې پروت و، بې خبره په احمدشاه بابا حمله وکړه، خو د احمدشاه بابا لښکرو د هغه فوز تس نس کړ. عباس قلي خان ونیول شو او په شادره کې د پنجاب سپه سالار ګورمل ته یې ماتې ورکړه. کله چې ګورمل ووژل شو، په 1952 میلادي کال کې میرمنو هم تسلیم شو. احمدشاه بابا کشمیر هم ونیو او په لاهور یې 2 میلیونه روپۍ مالیه تحمیل کړه. په دې ترتیب کشمیر، پنجاب، ملتان او سند د احمدشاهي امپراتورۍ په چوکاټ کې شامل شول. احمدشاه بابا یو غښتلی او متحد حکومت جوړ کړو. سیاسي او جغرافیوي پولې ورته وټاکلې. په 1959 میلادي کال کې لوی پیښې رامنځته شوې. په پنجاب کې نوې فتنې پیدا شوې. سیکانو هم په پنجاب کې قوت ومونده او د لویدیځ لخوا هم د مراఠا لویو قوتو د ډیلي پاچا ګواښله او پنجاب یې هم ونیو. مرهټانو په داسې حال کې پر افغانانو برید وکړ چې د 200,000 په شاوخوا کې جنګیالي ورسره ملګري ول. احمدشاه بابا زوی شهزاده تیمور او سردار جان خان له لاور نه په شا شول او ځانونه یې اټک ته راورسول. دغو پیښو په نصیر خان هم اغیزه وکړه او د بلوچستان خپلواکي اعلان کړه. دا د تاریخ هغه غم لړلې شیبې وې چې د هند مسلمانان د هندوانو له لاسه په خپلو وینو کې رغړېدل او د ټولو امید سترګې احمدشاه بابا ته راکږې وې. دې مهال احمدشاه بابا په ایسیا کې د مسلمانانو لپاره یوازینی ستر زغم بلل کېده. له ده پرته له بل چا څخه د هندوانو د ظلمونو د مخنیوي هیله نه کېده.
د هند له مسلمانانو په تیره له علماو څخه احمدشاه بابا ته د ویر او افسوس شکایتونو پیغامونه را رسیدل او احمدشاه بابا یې هند ته رابله. په دې لړ کې یو هم د اسلامي نړۍ ستر دینی عالم او روحاني شخصیت شاه ولی الله دهلوي رحمت الله علیه و چې د مرهټیانو لخوا پر مسلمانانو د ظلم کولو شاهد و. شاه ولی الله رحمت الله علیه د مسلمانانو په نمائندګۍ یو اوږد بلنلیک احمدشاه بابا په نامه راولیږه چې د لیک د متن څخه د هندوستان حالات ښه معلومیدل. د اسلام د ملاتړ او پایښت په خاطر یې احمدشاه بابا هندوستان ته وروغوښت. احمدشاه بابا یو حنفي مذهبه عالم او دینی احکامو ټینګ سړی و او د علماو او پوهانو مجلسونه به یې ډیر خوښ و. بالاخره احمدشاه بابا د 40,000 پوځونو په ځواک مخ په ډیلي روان شو. له خونړو جنگونو وروسته سیندیان او راجپوتان تسلیم شول او د ډیلي ته ننوت. خو مراټا له هندوانو او راجپوتانو سره په ګډه یو پیاوړی ځواک جوړ کړ. احمدشاه بابا له خپلو جنګیالو سره ځان پانیپت ته ورسو او بیا یې خپل ځواکونه داسې ځای په ځای کړل چې د سیالو ځواکونو هغه لارې بندې کړې چې ورته د خوړلو د نورو مرستو توقع رسیدې. د 1961 میلادي کال د جولای د میاشتې په 14مه نیټه د پانیپت په میدان کې جګړه ونښته چې د مراټیانو او هندوانو لښکر شمیر د 10 لکو څخه زیات و. جګړه تر 3 میاشتو اوږده شوه. دواړو لورو ته درانه زیانونه واوښتل خو بالاخره احمدشاه بابا بریالی شو. د سر له زیانه سربیره یوازې 22,000 مراټا سرتیري ونیول شول. 500 علي ګوهر د دویم علمګیر زوی ته وسپارله او نواب شجاع الدوله یې په وزارت وګماره. د دغې علي قدر پښتون امپراتور په وخت کې ادب او فرهنګ ته هم کار شوی و. په خپل احمدشاه بابا په معنوي لحاظ هم یوه وتلې څیره وه او د اشعارو دیوان د پر معنوي څیره ستر شاهد دی. د تصوف او عرفان سره علاقمند و خو په شاعر کې حماسي هم ځای لره. د تاریخي افتخاراتو د ساتلې لپاره یې په 1954 میلادي کال یې په کندهار کې د بیت الاشراف په نوم لومړنی میوزیم جوړ کړو. همدارنګه د تاریخ ثبت سره هم علاقه لرله. دا چې احمدشاه بابا د هند له سفر څخه راوګرځېد ډیرو جنگونو او سفرونو ستړی کړی و نو په لاره کې ناروغ شو. کله چې کندهار ته ورسېد د ناروغۍ له امله ضعیف شوی و. په 1903 میلادي کال کې د درملنې په خاطر مشهد ته سفر وکړو خو کله چې افغانستان ته راستون شو نو ډیر ضعیف شوی و. په دې وخت کې یوه جرګه د رئیسانو او د دولت له مامورینو څخه جوړه کړه چې په نوموړي جرګه کې شهزاده تیمور خپل ولیعهد وټاکه. د جرګې غړو هم د احمدشاه بابا د نظر سره موافقت وښوده. بالاخره د احمدشاه بابا ناروغي سخته شوه. د توبې د غره پر لور ولاړ چې بالاخره هملته احمدشاه بابا د جمعې په شپه د رجب د میاشتې په 20مه د یو 50 کلنۍ په عمر سترګې له نړۍ پټې کړې او ډیر ژر د هغه د مرګ خبر په ټول افغانستان کې خپور شو. د هغه جسد مبارک یې د توبې له غره څخه راوړو. د حرقې مبارکې ترڅنګ یې خاورو ته وسپارلو. روح یې ښاد او جنت الفردوس یې ځای شه.